که مو انګلستان کې منظره کوله د لیک ولسوالي بیخي انتیکه د منظرې ځای دی. بیا چې هم شپه وي هم خیمه وي نو خود به د سړي طبیعت راستوي. موږ به رایش په دغه خیمه کې تېره کړله. تاسې خو خبر یاست چې زموږ سلطاني صاحب ښه کټه وپخوي، مګر د دې کیسه بیا وروسته درته کومه چې زموږ روش ولې په بې خونده شوروا بدل سو. دا ټول ملګري د هلمند دي، له بېلابېلو ښارونو ټول دغه یوې مټې ته راټول سوي یو. دا د غرو لمنه او دلته ګرده شپه د دوی بانډار جوړ و. دا هر څه ټولو په شریکه ترتیب کړي دي. د میلې دپاره هر یوه خپله برخه شان راوړي دي. پاته سوه د خو سوریې ستن لا هم نه ده راوړې، اصلا دی خپله یو چا راوړی دی. توبره یې ډکه خو د کور دپاره یې پلمېټ اخیستې وه. دوی اخته دي چې پر اور دیګ سم کړي چې باره یو ښه خوندور روش پوخ کړي. روش دي نو جار سم بیا به وروسته خبر سي. بعد له هغه مو بیرته دا ځای چاو ته جوړ کړئ. دوی ول د انګار چاوي د سړي دماغ ښه اراموي. او دا خبره تر یو حده رښتیا ده، ځکه د دود ښه بوی چاو ته ښه خوند ورکوي. چا په چا باندې هغه شی وخوړی لکه روش. ثواب دی ګوره، الله به لس لکه نیکۍ ورکړي. او دا خو شوروا ده. هغه اولنو خو ناحقه نه دي ویلي چې قصابان دواسې غوا مرداره ده. په موږ هغه کانا وسوله. نن موږ په اشپزۍ کې ملګری عبدالخالق د سلطاني صاحب ورمرسل کړی و. ګوره نو روش ته به سړی دونه شان اچوي چې شی به یې لیدی دواړو به ور اچوئ. اخر کې زما یو بوټ هم ورک و. تر هغو چې دې ګوبه وچولې ملګرو یې ګوړی پام په دې بدل کوي. که ډېر چاولي خو به هردم خېټه ګرولو ول شی څنګه سو. محمود جان سنګري خو وینئ داسې غرې ونیولی ورته ناست دی. دی بیا لایده د هغه سکاټلنډ راغلی دی. دا ډېر وخت کېدی چې ما د اسمان ستوري دونې صفا نه ولیدلې. په ستورو زربلخ او بیا شین صفا اسمان زما پام بیخي رابدلوي. ملګري چې خیمه کې وه زه د باندې یو ګړی ورته خزه سولمه. د ستر کایناتو ډوب تخیل کې مې بیخي ډېر پام بدل کوي. ستاسې به نو چیرې زړه ته لویږي چې په خلا کې دا ګرده ستوري دونه غټ دي لکه زموږ لمر او یا تر دې لا هم غټ. او بیا چې څونه کوچني ښکاري دا ځکه چې زموږ څخه په واټن کې بیخي ډېر لیرې دي. لوړ ستوري تر حساب وتلي دي، یعنې په ټریلیونونو دي. په یاد مې راغلل چې وخت به دې لیکې ته موږ د آس دوړه ویل. او پوهېږئ د هغه دوړه زموږ د بیلیونونو ستورو غونډله او زموږ د ملکي وې کهکشان څنډه ده. ډېر پسې وګرځېدم چې د ستورو په نقشه کې هغه د انا کړۍ پیدا کړم، خو مې نه لیدله. دورې چې هغه روش به یې راڅخه خوړلی وي. ایله بیله د شاولي ارمان پوره سو او دا د شوروا روش هم آمده سو. کارګر سړی د زنده‌باد وي. حمید جان د کور څخه ښه نامي بغلاوه او کیر راوړی و. ډېر نه و، بس یو څکه څکه راورسېدله. زموږ شپه په ګپه کې آن دغسې تر شنه سهاره ورسېدل. د سهار تر لمانځه وروسته یو منډه ښه سړی تازه کوي چې څوک